د انډیا او افغانستان اړیکو بیا ولې په پاکستان باندې اور بل کړ او تازه هند افغانستان سره کومه ستره واده وکړه او دا کار یې څنګه ولې د پاکستان په زیان باندې تمامېدلی شي. ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر سره شریک کړئ. پاکستان نه غواړي چې طالبان د له نورو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ولري او دا خو بیخي نه غواړي او هیڅ ورته د منلو وړ نه ده چې افغانستان د له هند سره سوداګریزي اړیکې ولري. پاکستان په دې اړه دومره سخت او بد فکر لري چې حتی د هند لخوا څخه مرسته شوي غنم یې افغانستان ته نه پرېښودل ترڅو د طالبانو او هند اړیکې سره زیاتې نشي. اوس تازه د بهرنیو چارو وزارت تایید کړې ده چې یو پلاوی یې تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی او له طالبانو سره یې هر اړخیزې خبرې کړې دي. دوی ویلي د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ د طالبانو بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اقتصادي او ترانزیتي اړیکو او مسایلو په اړه تفصیلي بحث کړی دی. هند تمه لري چې د چابهار بندر له لارې افغانستان منځنۍ اسیا او اروپا ته خپل صادرات ورسوي او له همدې امله غواړي له طالبانو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. لا ور له مخې داسې هم خبرونه خپاره شوي دي چې پاکستان په ځای افغان سوداګرو ایران ته مخه کړې ده او د پاکستان د غلط سیاست له وجې ډیرو افغان سوداګرو د پاکستان د کراچۍ بندر سره مخه وکړه. دا ځکه چې پاکستان وخت نه وخت هلته د افغان تجارانو مالونه په یوه بله بهانه باندې ایثار کړل او دې سره یې افغان تجارانو ته ستر زیانونه واړول. چابهار ته طالبانو او افغان تجارانو توجه زیاته کړې ده او همدا چاره به پاکستان له سخت زوال سره مخ کړي او افغانستان به د پاکستان له محتاجۍ څخه مکمل خلاص کړي.